बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम خوږو مرګرو زم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل خوږو مرګرو په نننۍ ویډیو کې موږ انباکسینګ کوو د بویا بای M1 مایک صحیح ده نو کچر تاسو دا مایک ځان لپاره لای نو چې تاسو پرې کې پیک مایک وانه لای زو نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته چې پرې کې پیک مایک کم دی او پرې کې اوریجنل مایک کم دی صحیح ده نو دا زما څخه کم مایک دی نو دا اوریجنل مایک دی او کم پیک مایک چې نو زو تاسو هغه دروخه ما چې پیک مایک کم دی صحیح ده او د دې د قیمت په اړه کوم زه تاسو ته وایم نو دا ډیر زبردست مایک دی صحیح ده ډیر خپل आवाज ریکارډ کوي تاسو لیدئ چې زه سار عالم هغه आवाज پکې هم ریکارډ کیږي صحیح ده نو د یوټیوبر د لپاره دا ډیر اهم مایک دی چې دا تاسو لپاره په استعمال کې راولئ نو تاسو وایس کوالټي به ډیر زبردست وي صحیح ده نو په نننۍ ویډیو کې تاسو هم دومره درخم چې بلکې پیک مایک کم دی اوریجنل مایک پک کم دی د دې قیمت سره او د پیک کم مایک دی هغه قیمت سره صحیح ده د ویډیو په اخر کې تاسو یو دوه هم خبرې وکم چې تاسو ان شاء الله ډیر زیاته پیدا ورسي نو راځي چې وسټارټ کو د بویا بای M1 انباکسینګ نو خبر کړو دا تاسو لیدای شئ چې دا بویا بای M1 مایک دی او چې کم پرې کې پیک وی کنه نو پرې کې چې کم پیک نو پرې کې وړو کې آر لیکل شوی دلته هغه پیک وی او بیکار وی او چې کم اوریجنل مایک وی کنه نو پای باندې دلته ای سم نه لیکل شوی دا تاسو لیدای شئ چې دا راسي خالی دی تاسو لیدای شئ او دا لیکل چې کم دین دا په پرې باندې هم صفا شوی دي چې کم یو بیکار نو پرې باندې دلته وړو کې آر لیکل شوی نو زه تاسو ته دوه درې د دې داسې شینه دروخم چې پاج باندې تاسو اوریجنل او پیک مایک پیژاندې شئ صحیح ده دین علاوه تاسو د تصویر نم پته لګي چې کم بیکار وي پیک من نه تصویر بخړ وي او د دې چې کم تصویر داسې دا وړي سي مزیدار جوړ شوی صحیح ده دین علاوه تاسو په لیکلو کې هم پته لګي د بویا مایک چې کوم اوریجنل کمپنی نه نو په اړه باندې دلته سټیکر لګیدلې وی دا سټیکر تاسو لیدای شئ صحیح نه او چې کوم پیک وی د بیکار وی په اړه باندې دا سټیکر دلته نه وی صحیح نه نو د دې اوس موږ دا سټیکر د ریکو چې دا څنګه د دې لاندې چې کوم اوریجنل د دې لاندې یو نمبر لیکل شوی د دې سټیکر لاندې او چې کوم پیک وی په اړه باندې دا سټیکر نه وی په اړه باندې صرف دلته لیکل وی صحیح نه نو د دې موږ دا سټیکر د ریکو نو خبر ګرو د دې نه چې مونږ را سپیکر درې کو د دې نه لاندې به یو نمبر وي صحیح ده د دې زرا سپیکر رالم د تاسو لیدای شئ دا سپیکر ته چې کوم دن داتې ما درې کو صحیح ده دا چې سیټ کو نو اوس تاسو لیدای شئ په دې کې یو نمبر لیکلی وي دا رجسټرډ نمبر دی دا نمبر به تاسو واضح په نظر باندې راځي او چې کوم پیک مایک پینو پاره کې دا نمبر نوی لیکلی شوی دا تاسو لیدای شئ دا وړي انچي دا نمبر په نوی لیکلی شوی صحیح ده نو چې کم پیک مایک وینو په اړه باندې صرف دلته غوټ لیکل شوی په چاینا زبان کې او چې کم اوریجنل ویندل دا لیکل به تاسو لاسه لیدای شئ دا سپیکر ته ما واړو دا سپیکر به چې تاسو واړوي نو دلته هم دا تاسو ته رجسټرینګ څخه کاری دلته تاسو بویا چې کم اوریجنل کمپنی نو دا غین چې دا تاسو لیدای شئ او مرګرو دین علاوه چې کم دنو چې کم پیک وی کنه پیک مایک وی نو په اړه باندې دلته تصویر چې کم دنو داسې غوټ په فی لګیدلې وي صحیح ده او چې کم اوریجنل وی نو په اړه باندې بالکل دا تاسو لیدای شئ چې دا تصویر چې کم دنو سونه مزیدار پر راغلی چې کم پیک وی نو په اړه باندې دا تصویر داسې وی ګډ وړي دا تصویر تاسو ته راغټ کوم داسې ګوره راغلی دین علاوه چې کم پیک مایک وی نو په اړه باندې دا لیکل چې کم دنو ډیر ګډ وډ راغلی وي یعنی ویل کېږي به هم نو صحیح او چې کوم اوریجنل مایک په پاره باندې دا لیکل دا تاسو لیدای شئ چې څونه مزیدار پرې باندې راغلی دا ما چې کوم مایک اغستل دا اوریجنل مایک دی صحیح او دلته به تاسو لیکل شوی بویا بای دین علاوه پیک مایک تاسو په دې باندې هم پیژاندل شئ چې په اوریجنل باندې چې کوم لیکل شوی دی په دې سایډ باندې نو په پیک مایک باندې بدلته غوټ لیکل شوی دی په اوریجنل باندې چې کوم شوی دا ورسي مزیدار راغلی سهي لیکل په دې باندې شوی او دین علاوه د شا طرف د تاسو لیدای شئ د دې مایکو نو چې کم پیک مایک وی کنه نو په باندې په دې ځګین کې لیکل شوی غاټینه او چې کم اوریجنل وین داغه به دا ځګین لک خالی وي او دلته تاسو ریک خپل د نوم لیدای شئ د تاسو اینا پرې من د اوریجنل خپل نوم دی او چې کم پیک وی کنه نو په دې ځګین باندې بالته لیکل شوی دا ځګین په پول ډاک وي او دین علاوه په دې ځګین باندې به هیڅ هم نه وي چې کوم پیک مایک وي نو دا ځګین به راغلی مکمل تشویل سه دا تاسو لیدای شئ او په دې باندې دا اوریجنل کمپنی داسې خپل نشان دی کمپنی خپل برانډ پوری باندې وي او چې کوم پیک مایک وي په باندې دا شیز بالکل نه وي دا ځګین هم خالی وي او دا ځګین به راغلی پول ډک وي او چې کوم اوریجنل میکنو په باندې داسې مزیدار کچي لیکل شوی دا تاسو لیدای شئ په دې دوه کې نه تاسو لیدای شئ نو مرګرو چې تاسو کله هم دکان له ورځئ نو اول بر پیک مکم مایک چې په باندې دلته سټیکر نه لګیدل او د سې نمبر یو پینې دا تاسو لیدای شئ دا ما تاسو ته ویلو صحیح نه او دین علاوه دا تصویر به خړی صحیح نه او دا تصویر به هم د سې خړی صحیح ده چې ډیر مزیدار دی کوم اوریجنل یو دا تصویر داسې کچې وي مزیدار صحیح ده دین علاوه چې کوم پیک مایک په دې کې وړو کې آر لیکل شوی صحیح ده او چې کوم اوریجنل مایک په دې کې وړو کې آر نه لیکل شوی صفه وي صحیح ده نو دا پرې دغه باندې تاسو
پوه شوي وي او اوس دا مایک موږ کولاو خو چې په دې کې دننه څه دي. زه ما په یو لاس کې موبایل نیولی او په یو لاس باندې دا ویډیو کوم نو دا ویډیو به دومره ښه نه راځي خو دا مایک زه کولاو هم صحیح دی ولې لږ ومشلې درانه خو ولې صحیح طریقې سره کولاو کړم. ملګرو ما په یو لاس کې موبایل نیولی او په یو لاس باندې دا تاسو کتلی شئ چې زه دا مایک کولاو هم نو ویډیو به ډېره ښه نه راځي خو بس زه تاسو ته وایم چې لکه په دې کې اوریجنل مایک نو د ډبې په حوالې سره موږ هر څه ټیک کړو. اوس دا ډبې سنډویچ په دې کې دننه څه دي نو ملګرو د ډبې نه چې کوم سامان واته موږ را بهر کو صحیح ده. نو اوس به دا ډبې زه سیټ ټکم صحیح ده دا شي نه هم سیټ ټکو په دې باندې وروسته خبره کوو خو اول چې کومه راګوتی دی دا به کولاو صحیح ده. نو په دې کې به دننه ورګي چې په دې کې دننه سري دا زه تاسو ته کولاو ښه نو دا ګوتې دا تاسو لیدلی شئ د بویا چې کومه اوریجنل کمپني ده نو په هغې باندې تاسو ته دا بویا لیکلی شوي وي د اوریجنل کمپنۍ باندې صحیح ده. او چې کوم پیک وي نو دا ګوتې به داسې خړې وي دا تاسو لیدلی شئ چې ډېره پسته ګوتې ده مزېداره صحیح ده. نو دا به ما خوا کړو صحیح ده دا ډبې دا دواړه به موږ خوا کړو. نو اوس په دې کې دا تاسو لیدلی شئ چې دا دی پوستین چې ورته ویلی شي دا د مایک ته پرې خوله کې لګي. زه تاسو ته اوس طریقه دې در وښیم دا هم سایډ ټکو. نو په اوریجنل کې دا تاسو لیدلی شي دا به دا نو چې کوم ده دغه دا پکې لګي لیپټاپ وغیره ته او دې نه علاوه دا تاسو لیدلی شئ ولې دا تاسو ته کولاو کړم په دې باندې چې کوم دی نو مایک د کالر سره تاسو اټیچ کولی شئ دا ګوتې کولاو اوس. نو دا تاسو لیدلی شئ په دې باندې چې کوم دی نو مایک چې کوم دی نو د کالر سره اټیچ کېږي دا به تاسو خپل کالر باندې داسې لګوئ او دلته به تاسو په دې کې مایک لګوئ. زه تاسو ته دا طریقه اوس در وښیم. دې نه علاوه چې کوم دی دا نوکۍ چې تاسو ته میلاویږي دا کیمرې ته هم لګي وغیره داسې لیپټاپ ته پکې دا تاسو هم لګولی شئ. دا هم موبایل کې نه لګي خو لکه لیپټاپ وغیره نورو کې لګي صحیح ده. نو دا به اوس سیټ ټکو او د اوریجنل چې کومې راګوتې وي نو دا هم ډېرې زبردست داسې جوړې شوي پستې صحیح ده. دا به اوس سیټ ټکو. دې نه علاوه تاسو ته په دې کې یو میلاویږي سیل بیټري صحیح ده ولې زه تاسو ته راکولاو کړم درې ګوتې نه. نو دا تاسو لیدلی شئ دې ته بیټري هم ویلی شي او سیل هم ورته ویلی شي. دا په دې مایک کې موږ دننه لګوو تاسو لیدلی شئ دې ته مایک او سیل دواړه ویلی شي صحیح ده. نو یو اوس دا شو صحیح ده. نو اوس چې کوم دی نو اصل کوم مایک چې دی نو زه تاسو ته اوس مایک وښیم. نو دا تاسو لیدلی شئ د دې نه مزه چې کوم دی نو ډېر زیات اوږد دی. په مایک کې به زه تاسو ته اوس هم داسې در وښیم چې په کوم پیک کې کوم اوریجنل صحیح ده. نو چې کوم اوریجنل مایک یې که نه نو په دې کې ویل ته تاسو ته لیکلی شوي نو دا تاسو لیدلی شئ چې کومه پیک وي که نه پیک مایک وي نو په هغې باندې دلته بویا لیکلی شوي بیا اوس ورکوټ آر لیکلی شوي او چې کوم اوریجنل وي که نه دلته تاسو لیدلی شئ دلته بیا بویا لیکلی شوی دی په دې باندې نور هېڅ په هم نه وي چې کوم اوریجنل مایک وي. او دې نه علاوه دا تاسو لیدلی شئ چې کوم پیک مایک وي نو په هغې باندې دلته هېڅ هم نه وي لیکلی شوي او په اوریجنل مایک باندې دلته کیمراز سمارټ فون دلته لیکلی شوي دا لیکل به دا تاسو ته ښکاري صحیح ده. او په چې کوم پیک وي نو په هغې باندې دلته هېڅ هم نه وي صحیح ده او په دې اوریجنل باندې به داسې لیکلی شوي وي صحیح ده. او دې نه علاوه چې کوم دی نو په اوریجنل مایک کې چې کوم دی نو دا پوستین غوندې شي دا هم داسې برابر وي او بویا ورپې لیکلی شوي صحیح ده. او دې نه علاوه دې مایک تاسو ټیک کولی شئ نه په دې کې به داسې لږ سرخوالی تاسو ته په نظر باندې راځي دا د اوریجنل نشان دی صحیح ده. نو دا شو مایک دا تاسو لیدلی شئ دا به زه تاسو ته اوس چیږم کوم خو د دې راتار ډېر زیات اوږد دی صحیح ده. نو موږ دا مایک به تاسو لیدلی وي چې په دې باندې تاسو پوه شوي چې پیک باندې چې کوم نو په دې رنګین باندې به هېڅ قسمه لیکل د کمپنۍ نوم نه وي په دې باندې د کمپنۍ نوم هر څه دا لیکلی شوي دي صحیح ده. او دا شی به پکې هم وي او دا تاسو لیدلی شئ چې دا د مایک دی دا تاسو لیدلی شئ نو دا مایک به اوس سیټ ټکو صحیح ده. په دې کې چې اوس کوم کاغذونه راغلي نو دا به تاسو ته په دې کې ډبل میلاو شي صحیح ده. دا تاسو لیدلی شئ چې کوم اوریجنل وي نو په هغې کې به دا کاغذ چې کوم دی دا پکې تاسو ته ډبل میلاویږي او کوم چې پیک وي کوم چې پیک مایک کې راځي نو هغه به تاسو ته سنګل میلاویږي او په اوریجنل کې به دا تاسو ته ډبل میلاو شي. نو دا تاسو داسې وایي ځکه چې بیا که چېرته تاسو مایک هلی نو چې تاسو چېرته دوکه نه شي دا تاسو لیدلی شئ دا به داسې تاسو ته میلاو شي صحیح ده. دا به اوس سیټ ټکو. دې نه علاوه چې کوم دی دا کاپي به تاسو ته میلاو شي په اوریجنل مایک کې به تاسو ته دا کاپي میلاویږي او په چې کوم پیک مایک وي نو په هغې کې به تاسو ته دا کاپي میلاویږي خو به داسې دغه خړه وي په دې کې به پاڼې هم پکې لګې وي اوریجنل کاپي تاسو لیدلی شئ. چې کوم د پیک مایک کمپني وي نو په هغې باندې دلته بویا هېڅ قسم لیکل نه وي شوي صرف د دې مایک دا نشان لګي صحیح ده. او چې کوم اوریجنل وي نو په هغې باندې بالکل تاسو د دې کمپنۍ هر څه نومونه تاسو لیدلی شئ
نو په تاسو ته ښکاري دا تاسو لیدلی شئ دا داسې وویلي صحیح ده او دې نه علاوه پکې تاسو ته رامیلاو شي پونۍ غوندې ډډه مایک کې ږدي صحیح ده او دې نه علاوه دا چې کوم اوریجنل وي نو په هغې کې تاسو ته دا سپیکر میلاو شي دا د چاینا نه راځي دا تاسو دا سپیکر لیدی شئ صحیح ده په دې سایډ به هم داسې د بویا د کمپنۍ نشان لګېدلی وي او په دې سایډ باندې به هم لګېدلی وي صحیح ده دا تاسو لیدی شئ او چې کم پیک مایک وي نو په هغې کې به دا سپیکر نه وي صحیح ده چې کم پیک مایک وي نو په هغې کې به دا سپیکر مکمل نه راځي په اوریجنل کې صحیح ښه ملګرو دا تاسو لیدی شئ د بویا اوریجنل کم مایک چې دا ټول سامان دا تاسو لیدی شئ صحیح ده خو زما نه یوه خبره یې شو په دې کې چې کومه دا بیټري ده نو دا پکې وایي څنګه لګوو لکه زیات ملګرو ته بیا مسله وي نو زه تاسو ته اوس په دې مایک کې دا بیټري ولګوم صحیح ده ما په یو لاس کې موبایل نیولی په یو لاس مایک کولاوم دا ویډیو صحیح نه راځي خو لکه لږ ناکام مو کېده چې بیا تاسو چېرته پیک مایک وانخلئ ځان دا تاسو لیدی شئ دا پکې نه د سیل زګین نه په دې کې دا سیل داسې ږدي ګورئ تاسو لیدی شئ په دې کې به تاسو دا سیل دې طرف ته داسې کېدی صحیح نه نو ښه ملګرو اوس موږ په دې کې سیل کېښودو صحیح ده نو چې تاسو اوس په دې باندې کله ریکارډینګ کوئ نو تاسو به دا مایک چې کوم دی نو دا په خپل موبایل کې داسې ورکېدی صحیح ده او تاسو چې دلته اوس دا خپل دغه ته داسې ولګوئ په کالر کې به داسې ولګوئ دا شیز به پکې هم داسې ولګوئ دا تاسو لیدی شئ صحیح ده دا چې کوم دی دا به کالر دپاره دا به تاسو داسې ولګوئ دا کوم پوستین چې ورته ویلی شي دا به ورته هم ولګوئ ځکه چې دا ډېر اهم دی صحیح ده په دې کې دا به تاسو داسې ولګوئ زه ورته اوس ځکه نشم لګولی زما موبایل لا سره په یو لاس کې نو په دا وجه باندې دې ته نه لګي نو زه تاسو ته بویا مایک چې کوم دی دا سامان هر څه ما تاسو ته وښود چې په دې کې اوریجنل او پیک به پکې تاسو پېژندلی وي صحیح ده نو په دغه طریقه باندې تاسو د بویا مایک استعمال کولی شئ په دې باندې صرف مایک تاسو کالر ته لګولی شئ دا تاسو لیدی شئ او په دې مایک کې دا تاسو داسې کلک کوئ نو دا کم کلیپ چې دی نو په دې باندې صرف دا تاسو دا مایک داسې کالر ته ولګوئ چې دا پوستین شي چې موږ ورولو نو خوږو ملګرو دا تاسو لیدی شئ دې ته ما دا کلیپ هم ولګوو دا پوستین چې کوم دی دا ورته ما هم ولګوو دا به داسې تاسو کالر ته په دې طریقه سره داسې ولګوئ او په دې طریقه سره تاسو خبرې کوئ نو ډېر زبردست اواز به دا ریکارډ کوي صحیح ده او په دې کې به تاسو دننه دا بیټري ښودي وي او دې نه علاوه په دې کې دا بټن دا تاسو لیدی شئ چې کله دا تاسو په موبایل کې استعمالوئ نو تاسو به دا بټن کته کوئ صحیح ده او چې کله دا تاسو کیمرې لپاره استعمالوئ نو تاسو بیا دا بټن راپورته کوئ صحیح ده دا د دې لپاره دا لیکلي کیمراز او دا پې لیکلي آپ یا پې لیکلي سمارټ فون نو چې کله تاسو دا په موبایل کې استعمالوئ دا بټن به تاسو ښکته کوئ چې کله کیمرې کې استعمالوئ دا بویا مایک نو تاسو به دا بټن پورته کوئ صحیح ده نو ښه ملګرو دا تاسو لیدی شئ دا د اوریجنل مایک چې کوم دی نو ټوټل سامان دی صحیح ده دا به پکې تاسو را ګوتۍ میلاویږي چې ډېر زبردست وي تاسو ته ما مخکې هم ویلم دا به ستاسو مایک وي صحیح ده دې نه علاوه دا پوستین به تاسو اخري شي ته اوسه لګوئ صحیح ده او دا بیټري دې لګولو طریقه هم ما تاسو ته وښوه دې نه علاوه چې کوم دی دا نو که صرف لیپټاپ دپاره پکارېږي صحیح ده او دا چې کوم کلیپ دی دا کالر کې تاسو استعمالوئ چې کله تاسو مایک لګوئ صحیح ده او دا تاسو لیدی شئ دا بویا بای M1 مایک دی ډبې دی صحیح ده او چې کوم پیک په دلته آر لیکلی شوي دا اوریجنل مایک ډبې او په اوریجنل مایک کې به دلته دې نه علاوه تاسو ته یو سټیکر میلاو شي صحیح ده چې دا د کمپنۍ د طرفه وي اوریجنل سټیکر دی صحیح ده تاسو لیدی شئ دې نه علاوه دا ګوتۍ دا هم سیټ کړو صحیح ده او دا چې کوم دی دا هم په بویا مایک کې راځي صحیح ده او دا چې کوم دی د بویا مایک چې کوم اوریجنل کاغذ وي ډبل صحیح ده دا پکې داسې راځي صحیح ده او دې نه علاوه چې کوم دی د بویا بای M1 کاپي دی دا صحیح ده د بویا بای M1 او چې کوم پیک مایک وي نو په هغې باندې دلته را بویا نه وي لیکلی شوی او صرف داسې کاپي وي صحیح ده نو ملګرو که چېرته ستاسو یوټیوب چینل وي نو ستاسو دپاره یو بیسټ او زبردست مایک بویا بای M1 دی صحیح ده دا ډېر یو زبردست مایک دی دا تاسو ځان دپاره واخلئ نو بیا اوس تاسو وایس کوالټي چې کوم دی نو ډېره زبردسته به راځي صحیح ده نو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته وم خو چې په دې کې به پیک مایک کم وي او اوریجنل مایک به کم وي نو په دې کې دوه درې قسمه مایکونه دي په دې کې یو مایک دی په 800 روپۍ دی بل پکې 1200 دی بل پکې په 2800 دی او دا چې کوم اوریجنل مایک دی دا په 3500 روپۍ دی په 3500 روپۍ باندې دا اوریجنل مایک دی صحیح ده
نو تاسو ځان لپاره اورجنل مایک والے او پیک مایک مالي ځکه چې تاسو به هڅه روپۍ ورکوئ نو خیر د روپۍ په یو ځل ډیر ورکوي خو تاسو لپاره چې تاسو یوټیوبر یې نو تاسو لپاره دا مایک ضروري پکار دی صحیح ده. تاسو ته ویډیو په حواله کې ویلو چې زه تاسو ته ویډیو په اخر کې یو دوه اهم خبرې وکم نو هغه دا چې تاسو ته پته دا مایک دی په 3500 روپۍ صحیح ده. نو دا تاسو لپاره پکار دی خو زه تاسو ته په بل ویډیو کې داسې طریقه وښیم چې دا مایک به تاسو خپل هینډز فري نه جوړ کړئ تاسو یو خراب هینډز فري وي تاسو دا غینه هم دا مایک داسې جوړول شي او داسې وایس به ریکارډ کړئ. دین علاوه تاسو ته پته ټرایپود 5000 روپۍ دی چې تاسو لپاره ډیر اهم چیز دی هغه ټرایپود طریقه وځي تاسو ته پری در وښیم صحیح ده. نو کچر تاسو دا دوه ویډیوګانې غواړئ چې لکه مایک طریقه راته راوښیي چې تاسو به خرچه رانه شي او په ټرایپود باندې چې تاسو خرچه رانه شي نو دا غي په واره کې تاسو دوه ویډیو جوړ کړم نو کچر تاسو را ویډیو په کار وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یس ولیکئ صحیح ده. نو مرکزو زه امید کوم چې تاسو به اوریجنل او پیک مایک پرې کې اوس پیژندلې وي نو که چېرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ انشاءالله مرګرو په بل نه ویډیو کې ملاویږو د الله په امان.